سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي تر دې وروسته به بشري جنایتونه له تعقیب پرته پاتې نه شي. هغه زیاته کړې چې حکومت به د جرمونو نړیوالې محکمې په همکارۍ د لوګر د پل عالم او د کابل په دشت برچي کې د وروستیو پیښو عاملان محاکمه کړي. زلمی خلیلزاد وایي که طالبان سوله ونه کړي له نړیوالو بندیزونو سره به مخامخ شي. هغه ویلي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو دغه ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نه لري. ولسي جرګه وایي سیاسي څیرې باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له خلکو کار وانخلي. د جرګې غړو ویلي په فاریاب کې وروستي لاریونونه اندېښمنونکي دي او خلک باید له تیرو 4 لسیزو جګړو درس واخلي. طالبان او د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې 3 پلچکونه په بمونو الوزولي دي. ځایي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه به ډېر ژر دغه ویجاړ شوي پلونه بیرته ورغوي. د هېواد په 40 ولایتونو کې 10,685 کرنیزې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت وایي چې د دې پروژو په تطبیق څه باندې 5 میلیارده افغانۍ لګښت راغلی دی.